الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا الله پاک نعمتنا ډېر زیات دي او هر بنده له پکار دي چې په هر یو نعمت باندې شکر ادا کی شکر ادا کولو سره الله خوشحالیږي نعمتونه زیاتوي ناشکرۍ سره الله خفه کیږي دا شته نعمت دی والی نور ولا نه ورکوي بیا دې ته عذاب وي الله دې م عذابونو نه وساتي د شکر دا مطلب چې د الله حکمونه دې ومنلی شي په هغې دې عمل وشي او خلاف شرع کارونو نه دې پرهیز وکړي شي نو دا به شکر وي که خلاف شرع کارونه شروع شي نو دا ناشکري ده دا بې قدري ده په دې نعمتونو کې دا بچي هم یو نعمت د الله دی او د بچو د دې نعمت شکر دار چې په دې موقع باندې د شریعت کم حکمونه دي نو هغه حکمونه یو په یو په هغې باندې عمل وشي د ماشوم د پیدا کېدو سنت طریقې دا دي چې کله ماشوم وشي نو د ماشوم د پاره په غوږ کې بانګ ویل سنت طریقه ده پیغمبر علیه السلام د خپلو نوسو حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما دوی له په غوږ کې په خپله بانګ ویلی دي دا بانګ څومره زر چې کیدی شي نو پکار دی چې وویلی شي دا یوازې د جماعت د استاد ذمواري نه ده چې په محله کې ماشوم پیدا شو اوله استاد راوله چې بانګ ووي د استاد غم خادي کلي ولس شته کله کله کلي کې یو ورځ نه وي کله به دوه ورځې نه وي درې ورځې به نه وي دا ماشوم به دغه شانتې بې بانګه وي هر مسلمان له پکار دی چې په جماعت کې بانګ ویلی شي او که د ماشوم غوږ کې د بانګ ضرورتي چې هغه هم ویلی شي د بانګ ګڼې فایدې دي یو په دې وړو باندې یو بیماری راځي الصبیان دا اوچ کلاس وي وده نه کوي نرۍ ډکې ته جوړ شي او یې سورې پې شوي دي سوکا پندې پې دغه ته الصبیان بیماری وایي
نو چې کله ماشوم ته غوږ کې بانګ وویلی شي نو دغه ام الصبیان بیماری پې نه راځي. یو فایده دا هم ده چې کله دا ماشوم غټ شي او دته څوک د غیر مسلم نوم اخلي نو دی پې خفه کېږي او ته مسلمان وي الحمدلله مسلمان یم که نور پوهېږي او که نه نو دا د هغې بانګ اثر دی چې دی د مسلمان په نوم خوشحاله دی او د غیر مسلم په نوم خفه کېږي. کله چې ماشوم دنیا ته راشي او دا سترګې وغړي نو دا ټوله دنیا خو دته ډېره لویه ښکاري نو دا مؤذن ورته غوږ کوي چې دنیا لویه نه ده الله اکبر الله لوی دی. نو د الله د لویۍ آواز د دې ماشوم غوږ ته اول رسول پکار دی. بیا دې ماشوم له ښکلی نوم کېښودل د شریعت حکم دی د ماشوم په مور پلار باندې حق دی چې دې ماشوم له د ښکلي نوم خوښ کړي شي. حدیث مبارک کی دی چې من ولد له ولد فلیحسن اسمه و ادبه. هغه څوک چې الله ورله بچی ورکه نو د شریعت مطابق ښکلي نوم دې ورله کېږدي. دا د بچی حق دی د مور پلار ذمواري ده د شریعت مطابق ښکلي نوم او د نومونو کمی نشته. د قرآن شریف په دی اول کې د الله یو کم سل نومونه دي. دغې نومونو کې به یو نوم خوښ کې او مخکې به ته عبد ولګې لکه عبدالله عبد الرحمن عبد الرحیم وغیره. همدغه یو کم سل نومونو کې به یو نوم د الله خوښ کې مخکې ته عبید ولګوه لکه عبید الله عبید الرحمن وغیره. همدغه یو کم سلو نومونو کې یو نوم خوښ که او مخکې ته فضل ولګوه لکه فضل الله فضل الرحمن فضل الرحیم. درې کم 300 نومونه خو دغه تیار پراته دي. ورپسې د پیغمبرانو نومونه ښکلي دي د صحابه کرامو نومونه هم ښکلي دي تابعین تبع تابعین اولیاء کرام علماء دین د دوی ټولو نومونه ښکلي دي او د خطا نومونو نه ځان ساته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې یو سړی زوی په سر وهلی دی او دی رپورټ له راغلی دی. عمر رضی الله تعالی عنہ ته رپورټ کوي زوی ورپسې دی یو ګزارې والی دی او دویم ډانګ په لاس ورپسې راغی. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته دا ولې وی دا زوی والمه دی کې دا زوی ډانګ په لاس راغی دا تا والې وی او ما والې وی ولې وی زورورو څنګه زورورو. ناغالک ورته وی چې زه ورکوټې ومه لږ غوټ سیرې شومه نو د پلار را لغوا راکړي چې دا به ځنګل ته بوځې او دا به سری څو ورځې چې مې وسرولې نو بیا کور ته رالمه او پلار ته په ژړا شوم چې نورې غواګانې دله نه شم ساتلی. وی چې ولې ما ورته وی چې دا غوا جګړې کوي او ما له چل نه راځي. نو دې پلار راته وی چې دا خو آسان چل دی دوه غوا چې په جګړه شي نو ته لږ ساعت وګوره چې کومه زوروره ده دا زوروره په لخته په سر واپسه به روانه شي او به تښتي دا جګړه به خلاصه شي. وی بیا به زه تلم او ځنګل کې به مې غوا سرولې چې کومه به زوروره به مې واله جګړه به خلاصېده. نن چې کور ته رالم نو مور پلار مې په جګړه نو لږ ساعت مې ورته وکتل چې څوک زورور دی نو دې زورورو چې په سر مې ووه نو بس را روان شو دی ته راغی. دویم ګزار مې پې کو خو د لاسه وتلی دی نو دا چل راته دخول په دې ما دغه جګړه اوس هم خلاصه کړه ده. وی دا خو ستا پلار دی د پتا باندې حق دی ته به خیال ساتې او ته زمان په څه حق شته او که نه وی او ستا هم پې شته په شریعت کې د بچو په مور پلار حق دی او د مور پلار په بچو باندې هم حقونه شته. دا نوجوان چې دی نو دی ورته وی چې ده چې واده کو د پلار مې واده کو نو ده د یو آتش پرست وینځه چې هغه ارزان بیه او نو هغه یې په نکاح اخیستې ده
نو زه د هغې نه پیدا یم نو ما ته نن هم خلک پیغور کوي چې ته د وینځې زوی یې نو دا دپاره چې تحصیله ښځه نه وه چې کړې چې نن زه د پیغوره بچوم یو کار یې دا کړی دی او زما په ده باندې د نوم کې ښودو حق شته یو ښکلي نوم راله کېږي د دغه حق هم پېژندلی نه دی حدیث مبارک کې خو راغلی دی چې من ولد له ولد فلیحسن اسمه چې چا الله بچی ورکه ښکلي نوم دی ولګي لږ ده نه تپوس وکړه چې ما لی څه نوم یې ایښی دی زما نوم دی جعل جعل معنا ګونګټ نو زه د نه پیدا یم د ما له ښکلي نوم هم نه دی ایښی په دې هم خلک خاندي راپورې ګونګټ راته وایي دا نومونه اوس هم شته ګونګټې او ګونګټې دا نومونه شته دی اوس هم خلکو ایښي دي ته به دنیا ترقي کړه د کم ځای ته ورسېده خو د ګونګټ او د ګونګټې نوم شته وی دا نوم راله ګونګټې ایښی دی خلک راپورې خاندي او د خدای د دین نه خبر کړی نه یم نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې د دې هلک دا فریاد واورېده چې هغه د خلکو د پیغورونو نه تنګ دی نو دې بوډا ته وایي چې دې وکړل په خپله ګیله سله کړې ده بله دا شر فتنه خو ستا نه جوړه ده تا د شریعت مطابق پرورش او تربیت نه دی کړی کچرې تا دله د قرآن تعلیم ورکړی وی اسلامي آداب دې ورته ښوولی وی نو د خدای قرآن خو حکم کوي چې ولا تقل لهما اوف دې مور پلار ته اوف قدرې مه کوه ولا تنهرهما رټیم ما نو نن به په سر په وهلې نه او چې تا ورته د دین علم نه دی ورکړی نو دغه ګزارې در باندې وکړو نو چې چاله الله بچی ورک نو دی وله ښکلي نوم کېږدي او په اومه ورځ باندې به د نوم اعلان هم وشي او دله به عقیقه هم وکړي که وس د چا کېږي نو د هلک دپاره 2 ګډان یا چیلي او د جینۍ دپاره 1 ګډ یا چیلي که مذکر وي که مؤنث دواړه ټیک دي او که الک شوی دی او 2 د مخه نه کېږي 1 کولی شي 1 که او که 1 د مخه نه کېږي غریب نو معافي بیا د دې ماشوم په مخ کې د شریعت مطابق ښکلې خبرې اترې ښکلې حرکات سکنات دا مه وایه چې دا پس کې دی خو نه پوهېږي دا ټیپ او کیسټ بېجانه شی دی او چې څونه خبرې دې ورته وکړه نو لږ ساعت پس یې درته دوباره وایي نو دغه شانته دا ماشوم تا ته ناپوهه ښکاري او چې کله دې پوه شي او په خبرو راشي هغه خبرې به درته کوي کومې چې تا نه اورېدلي دي هغه حرکات سکنات به کوي کم چې د ستا نه لیدلي دي نو مور پلار لپاره د بچو په مخ کې ډېر احتیاط پکار دی پینډه کې یو اسپتال کې ماشوم پیدا شو نو د پیدایش سره هغه لاسونه خوځول داسې خوځول لکه چې ګډېږي ډانس یې کو پیدایش په وخت کې لاسونه وخوځول د ګډېدو په شانتې چې تحقیق وشو نو دا مور به همیشه ټي وي وي سي آر ته ناسته وه او هغه ډانسونه به یې کتل نو دې ماشوم باندې د هغې عکس راغلی دی نو دې هغه ډانس یې د پیدایش په وخت کې شروع کړ خلکو ته چې دا پته ولګی وی چې ګویا شي نو دې به راته ګانم بیا وایي نو چې مور او پلار یې ټي وي وي سي آر غوندې بې حیایۍ ته ناست وي نو په دې ماشوم دقه وخت نه اثر شروع شي نو دنه به بیا بل شي جوړیږي او مشران هم د ټي وي د وي سي آر د لاسه خراب تراب دي د نوم په باره کې اکثر خلک تپوسونه کوي دا فلانې نوم څنګه دی او د دې معنا سره یو کس راغی یو نوم یې راته وی نو ما ورته ما خو په ړومبي ځل دا نوم واورېده نه مې اورېدلی دی او نه مې چېرته کتابونو کې لیدلی دا خو زه نه پېژنم دا څنګه نوم دی یو کس راته غلی وی دا د امریکې دی یو فلمي اکټر نوم دی نو د فلمي اکټر نوم خوښ کړی دی نو چې د ماشوم دپاره فلمي اکټر نوم کېږدی نو دنه به څه جوړېږي هماغه شی به ترې جوړېږي نو فلمي اکټر خو د انګریزی نوم دی خو بس غټ ډم ورته ووایه نو چې بچي له د ډم نوم کېږدی نو هغه به ډم شي
نو بیا د هغه نه پیدا شي نو به هم ډمان شي، نو ټوله قام قبیله به د پډمتوب باندې سر شي. دا د دې نوم اثر دی. نو د یو ښکلی ولی الله نوم پې کېده نو دنه به ولی الله جوړ شي. د یو نیک انسان نوم کېږده نو دنه به نیک انسان جوړ شي. د ماشوم دپاره ښکلی نوم د شریعت مطابق او د ده په مخ کې ښکلی حرکات سکنات د شریعت مطابق او خبرې اترې هم د شریعت مطابق. د ماشوم یا د ماشوم سر خریل په اوومه ورځ باندې سنت طریقه ده، او بیا دغه ویښته به زرګر اوتلي چاندی سره یا سونې سره، چې د چا څونه وسي نو د هغې مناسب کار دی وکړي. بیا دغه پیسې به چاله خیراتي ورکړي، خو دا زکات نه دی، خپل پردی غریب مالدار هر چاله ورکولی شي. بیا چې دا ماشوم لږ غوندې د خبرو اترو زده کولی شي نو دته د الله نوم وښیه. دا پخوانۍ زنانه بزرګانې وي، غیږ کې ماشوم د یو لاس تلی به یې ورله کولو که، د بل لاس مسواکه ګوته به یې ورته په تلي کې کېښوه، مور به ورته لا اله الا الله لا اله الا الله، ماشوم به هسې سر خوځو را خوځو. څه موده پس بیا په ترتړی ژبه الا الله الا الله وي، او بیا چې به گویا شو نو پوره کلمه به لا اله الا الله محمد رسول الله. نو ماشوم ته کلمه وښیه او داسې اسانې اسانې عقیدې م ورته ښیه. ته چا پیدا کړې؟ الله. دا ځمکه چا پیدا کړه؟ الله. اسمان چا پیدا کړه؟ الله. داسې ښکلې ښکلې اسلامي اسانې عقیدې پیژېده نه، اسانې اسانې خبرې ورته ښیه. د مانځو دا څه طریقه ورته وښیه، او چې لږ پوه شي نو صحیح عقیده ورته وښیه. قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه یو ډېر لوی بزرګ ولی الله دی. مور نه ډوډۍ وغوښتنه، هغه ورته چې بچې ډوډۍ ورکول زموږ کار نه دی، دا د الله کار دی. ته چې اوږې کېږې نو ته د الله نه ډوډۍ غواړه، تاله به الله انتظام کوي. نه ماشوم وایي ما له خو چل نه راځي، څنګه به غواړم؟ نو مور ورته دا دواړه لاسونه اوچت کو، یا الله اوږې ما او ما له ډوډۍ راکه، ته به وګورې چې تاله به الله ډوډۍ انتظام کوي. نو ماشوم به دعا وکړه، بیا به مور ډوډۍ پخ کړه، چې ته به یې پټه کېښودله، کله بالښت لاندې، کله تولۍ کې، کله بړستن کې، کله یو ځای کله بل ځای. ته ګرځېدې کوټه کې به اوس پیدا شي، الله به رالیږلي وي. ماشوم به ګرځېده، ډوډۍ به یې پیدا کړه. د دغه وخت نه د ماشوم په زړه کې دا راغله چې ډوډۍ مور پلار نه ورکوي، الله ورکوي. یو ورځ مور چې ته غم خادی له تلې وه، ماشوم لی د ډوډۍ انتظام نه و کړی. ماشوم چې د سبق نه کور ته راغی نو مور چې څنګه چل خولقه چل یې وکړه، دوه رکاته مونځ یې وکړه، لاس یې اوچت کړي، یا الله اوږې ما ماله ډوډۍ، او بیا په کوټه کې ګرځېده. نن الله د غیب د خزانو نه دله د ډوډۍ انتظام کړی دی. مور غم نه دی کړی ولا، ښه مزېداره ډوډۍ مې لو شوله، ویې خوړه، څه ترې پاتې شوه. په الله چې څنګه ګمان کې او مقصې در سره کوي. د ده په الله دا یقین و چې ډوډۍ راکوي، نن ولا الله د غیب د خزانو نه ورکړله. مور د بهر نه چې راغلله، وی کته ماشوم در نه غمجنه شوه چې دی خو به نن نهر ودې شوي. دی که ماشوم سترګې وغړولې نو مور ته تپوس کوي چې بختیاره بچې تا خو به نن ډوډۍ نی خوړلې، اوږې به ولې نه؟ مور وي ما خو نن ښکلې ډوډۍ خوړلې، لږه پاتې ده مزېداره، ته م وخوره. ماشوم له عقیده جوړه که روزي رسان الله دی. موسی علیه السلام په مصر کې پیدا شو، زلمی شو، د 13 کالو شو. د غرمې په وخت کې یو فرعوني سپی په بني اسرائیلي باندې ظلم کو، مظلوم د آواز وکړه د ظالم نه مې خلاص کا. موسی علیه السلام هغه ته نصیحت کو چې زیاتې مه کوه. خو د سرکاري خلکو دا سترګې یو پوټې بل شانتي وي، نو هغه موسی علیه السلام ته رابرن شو. خو جلالي شان والا ووی ښه ظلم کې د ظلم نه د منې کوم نه په ما سترګې راوباسي. نو یو سوک یې ووو او هغه سوک سره بس اخرت ته ورسېده. فرعون ته پته ولګېدله چې دا موسی علیه السلام کړی دی، حکم یې وکړ وی ګرفتار یې کړې چې مړی کړم.
د دربار نه شاټ کټلار باندې یو سړی په منډه منډه راغی ویې خپې وباسه فرعون دې وژني شابه موسی علیه السلام د دغه ځای نه هجرت وکړه نامعلومه طرف ته روان دی خو الله ته معلومه د مدین لارې ورته سمه کړې ده اته شپې ورځې مزل یې وکړ او شعیب علیه السلام ته ورسېد هغه ورته بېغمه شه دلته د فرعون لاس نه رارسي ما سره به وخت تېر کې ګډې چیلې به راله ساتې یو لور به په نکاح درکم او دې کې تا ته امن دی خطره نشته تا ته به کورم دلته میلاویږي تا ته به خوراک څښاک هم میلاویږي تا ته امن به میلاویږي تا ته روزګار هم میلاو شو هر شی تا ته میلاویږي موسی علیہ السلام پاتې شو هلته کې لس کاله پس بیا شعیب علیہ السلام نه اجازت وغوسته وی مصر کې مې مور خور رور پاتې دي هغوی له ملاقات لازمه بابا جی ورته اجازه تکوي زلار شه بیبي دې بوزه عامه لارې پرېښود د ځنګل په شاړه لار را روان شو نرې نرې باران مو یخنیم وه توره تیاره وه لارم خطا شوله دغه وخت کې د ماشوم پیدا کېدو تکلیف شروع شو بیبي دپاره د اور ضرورت دی مخامخ په غر د اور لمبې ولیده وې انی آنستو نارا دغلته مخامخ راته اور ښکاره کېږي لعلی آتیکم منها بقبس شاید چې د تاسو له دغه ځای نه لږ اور راوړمه لعلکم تصطلون شاید چې تاسو به پې لږ ګرم شئ بیبي یې په ځای پرېښو اور له لاړ د غر د پاسه اور نشته دی هغه نور دی او پیغمبري ملو شو حکم ورته وشو چې فاذهب الی فرعون انه طغی فرعون له لاړ شه سرکشي اختیار کړې ده موسی علیہ السلام یا الله دې وخت کې د بیبي د خدمت ضرورت نو هغه اول کما او که فرعون له اول لاړ شم دې دواړو کې کم یو مخکې کما الله ورته دا نه وایي چې د بیبي نه بېغمه شه انتظام به زه وکړم خو لاس کې امسا وه په امسا دا کاڼې ووه یو غټ کاڼی چې ویونه په منځ نیم شو نو منځ کې بل کاڼی راووته وی دام ووه چې هغې وونه مات شو نو منځ کې بل کاڼی راووته وی دا درېیم کاڼی م ووه چې هغې وونه منځ کې چینجې ښکاره شو شنه پاڼه یې خولې کې ده خوراک کوي او ذکر کوي سبحان من یرانی پاکی د هغه ذات لره چې ما ویني ویعرف مکانی زما ځایم ورته معلوم دی ویرزقنی ولا ینسانی ما ته روزیم را کوي او زه ته ایریږم نه موسی علیہ السلام پوه شو چې د دریو کاڼو کې دننه د چینجي انتظامات کوي حاجتونه یې پوره کوي نو بس زموږ حاجت به هم پوره کوي فرعون له لاړ او بیبي له ور نه راغی او د بیبي د پلار کور نږدې نو هغه واپس هلته لاړله نو روزي رسان الله دې په دریو کاڼو کې دننه چینجي له ورکوي نو ته خو اشرف المخلوقات یې تاله به یې ولې نه درکوي داسې مه وایه چې کته باندې کټوی باندې او کته کوزه او کټوی کوزه دا خبرې مه کوه ستا دا خوله الله جوړه کړې ده دا به خالی نه وي چې کمې پورې جمدې تاله به دې خولې کې تیار رزق درکوي ګوره دا جرنده دې پټو کې وي دا جرنده انسان جوړه کړې ده خو د دې جرندې خوله چې ته خالي نه شو هر وخت د وړو نه ډکوي وی ګوره جرندې له خوله جوړه بنیادم کړه یو ساعت نه اوزګارېږي حال عیان دی او تا له خوله په خپل قدرت کړه مولا سازا نو ولې دې په خولې داسې بیان دی چې کته باندې او کټوی باندې او کته کوزه کټوی کوزه دا خبرې مه کوه روزی رسان الله دې طالب رزق درکوي نو بختیار کاکی رحمت الله علیه له مور عقیده جوړه کړله چې روزی رسان الله دی نو خپلو بچو له اسلامی آداب اسلامی عقیده او د خدای په ذات توکل او بروسه جوړه کا د دین علم ولا ورکا من ولد له ولد فليحسن اسمه وادبه کلنم او اسلامی آداب د دین نه خبردار کا بلوغ تا بچے ورسید نو د دې بچی د پاره د واده انتظام دا د مور پلار ذمہواریم ده او د مور پلار د کلونو ارمان هم دی چې بچی به زلمی شو که خیری دله به واده کو هغه وخت چې رارسیږي نو اوس به د بچي له انتظام چې کوي نو کم ځای کې به وله څوک ګوري نو حدیث مبارک کې راځي
چې تنکح المرأة لأربع یو زنانه چې په نکاح اغشتی شي هغه د څلورو وجو نه اغشتی شي. یو د مال د وجې نه دا فلانې ځکه کو چې دا ډېر مالدار خلک دي او زمونږ به هم پې نیستي غوسه شي او داسې ګوړه ګوړه کوه چې څونه مالداري نه هغه ټول مال به تاله درکوي څه دې مالدارۍ سره که دیندارو خو ډېر اعلی نورن علی نور او که دینداري نه وه صرف مالداري وه نو ځان ته ساته ځکه هغوی د خپلې مالدارۍ په نشه کې دې حد ته رسېدلي چې د هلک په نوم باندې په ځمکه په اسمان کې سي نه هغه ټول ارستنه په رجسټرۍ او په انتقالاتو کې واغشتي شي. نو بیا به سړی هم ډېر احتیاط سره وخت تېروي. صبر به کوي په ځان به ارې راکاږي خو څه به وایي نه او که معمولي چېرته د خولې نه څه خطا خبره ووته نو سره د ماله حاله به ترې لاړه شي نو بیا به ایس کولی نه شي. پخوا زمانه کې وي سیلاب راغلی و نو په سیلاب کې داسې تور کمبل را روان و یو زلمی و نو هغه وایي چې ماله خو هسې هم لامبو راځي نو پسې ورځم دا کمبل خو به ځان له راونیسمه نو په لامبو لامبو چې ورسېده لاس یې ور واچو نو هغه تور میلوب و را په مخه کړی و ده ویې جوړ دا کمبل دی هغه میلود ده ته لاس ور واچو ځکه اوبه وړو چې وي د ده د وجې نه بچ شمه نو دې وله اوس دکې ورکوي خو ځان ترې نشي خلاصولی نو کمبل او سړی دواړه اوبو په مخه کړي دي نو په غاړه سړي ول آواز ورکوي یا هلکه وي دا کمبل پرېږده ډوبېږې دی وته میں کمبل کو چوڑتا ہوں لیکن کمبل مجھے نہیں چوڑتا. نو دا مالداره کمبل که پرېږدې نو پرېښودی نه شي ډوب به دي کي ځان سره نو لږ پکې دینداري وګوره. بله وجه ده لجمالها دا فلانې ځکه غواړو چې دا د 14مې سپومۍ ده ډېره ښشته ده نو که دې سره دینداري وه خو بیا هم ډېر اعلی ده او که دینداري نه وه نو په دې خپل حسن او په جمال دونه غاوره چې سړي ته یې زمړوي ستا په شان خو زه د خټې نه جوړم تم ځان ته سړی وی کله کله ورته روان نوم هم والي چوها چوها وایي تم سړی یې زما مور پلار خدای داسې داسې که چې سړي سړي ته یې نه کتل او زه تاله در کولم نو دا د دین نه خلاص حسن دا عیب دی دا څه کمال او ښه صفت خو نه شو. او کله کله د قامدارۍ د وجې نه لوی لښکر دی ښې بده کې پکارېږي لکه دینداري ورسره ښه وکني دا لوی لښکر به اول تا وټکوي. او څلورمه وجه ولدینها فلانې ځکه غواړي چې دینداره تقواداره پرهیزګاره عالمه حافظه دا ښکلې صفتونه پکې دي نو د دې ترغیب پیغمبر علیه السلام ورکوي چې علیک بذات الدین تربت یداک. دغه شانتې د جینۍ پلار چې الګ ګوري نو هغه کې د دینداري وګوري د دنیا دا صفتونه د پکې نه لټوي. بادشاهانو له مه ورکوه. سعید ابن المسیب د عبدالملک ابن مروان بادشاہ د زمانې تابعی دی عالم دی بزرگ دی. نو عبدالملک ابن مروان بادشاہ ول خپل وزیر اولیگو وی سعید ابن المسیب ته ووایا چې ستا لور بی بی ده نو هغه زما شهزاده له ورکه. نو چې وزیر لاړه او پیغام یې ورسون هغه ورته وی چې بادشاه ته وایه چې زما د لور تمه مه کوه زه تاله لور نه در کوم او ته خپل قسمت پلته مه وه شاهان د چا نه غواړي نو تا نه یې وغوسته د بادشاه زوی دی او ته پکې انکار کې. نو هغه ورته وایي ټوله دنیا د الله په نظر کې د مچ او د ماشي د وزر برابر نه ده. بادشاه هم په دغې وزرو کې یو وزر حساب کا زما په نظر کې هغه ښه نه دی نه ورکوم وله. سړی لاړه لږ ساعت پس یو شاګرد دی راغی عبدالله نومې دی استاد ته تپوس کوي چې سوره د سبق له ولې نه وی راغلی. سړی داسې جړه غونې غونې شو وایي چې زما کور واله وفات شوې ده
نو د هغې د وجې نه زه سبق له نیم راغلی. نو دی ورته وایي چې د بلې بیبي انتظام خو دې کړی نه دی. وی ما غریب له به څوک بله راکړي، یوه مړه شوله بله ما له څوک راکړي. وی زما لور که زه تاله درکړمه ته به غاړه کښېدې. نو دی حیران شو چې د استاد لور ما له راکوي. سترګې یې ښکته کړې او بیا وایي چې شرمېدم دا به څنګه وشي. د ده دې خاموشۍ ته چې استاد وکته پوه شو چې خاموشي موجب رضا است. دی رضا دی. بس شاګردانو ته آواز وکړ، وی رانږدې شه او خطبه یې وویله او نیکه یې ولقه ساعت وتړله. شاګرد کور ته لاړه. مور پلار ته یې ووی چې دغسې استاد ما له لور راکوي. ماسخوتن مونځه شو، استاد خپله لور په خپله ځان سره بوتله او د شاګرد کور ته ورغی، ور یې وډبو. دننه آواز څوک دی؟ وی سعید ابن المسیب. شاګرد په زړه کې راله چې استاد وختي د چې کومه خبره کړې ده شاید چې د هغې نه واپس کېږي، راته وایي چې خفه کېږه مه خو تالی نه در کوم. چې ور یې لرې کې ویې کته شاته او پسې لور بیبي ولاړه وه. وی دا خپل امانت دیواله ما تاله راوستله. سړي مور پلار ته ووی چې دغه شانتې استاد مې راله او ځان سره یې لور بیبي م راوستله. هغوی ګیر چاپېره ګاونډیانو ته آواز وکړ، وی راشه دغه شانتې کار وشو ما له استاد لور راکړله. ګوره د بادشاه زوی له یې ور نه کړله او د خپل طالب له یې ورکړه، ورته پته وه چې دا طالب دینداره دی. اوس دا سعید ابن المسیب لور بیبي 2 ورځې تېرې شو. نو عبدالله وایي چې څو ورځې وشو سبق رانه قضا شوی، نو زه اوس سبق له ځم. نو خپله کور والا ورته وایي چې سبق له چېرته ځې؟ نو د بابا نوم یې ورته واخیست. هلته مه ځه، د هغه علم ما سره دی، زه به یې درته وښیم. هغه هم عالمه وه. نو سبق ورته کور والا شروع کړ چې د بابا نه کم سبق وینه ورته کور کې میلاو شو. څو ورځې پس چې استاد سره میلاو شو، هلکه وایي تا نه خو سبق ډېرې ورځې قضا شو. وی صاحبه قضا نه دی، په کور کې ما ته هغه سبق او درس میلاویږي. نو ګوره د سعید ابن المسیب لور بیبي عالمه وه او عالم سره یې نکاح وشوله. دې ته یې ونه کته چې بادشاه غوسته بادشاه له یې ور نه کړله او یو طالب له یې ورکړله. نو نکاحان دا چې څومره کېږي نو دې کې د دین لحاظ که وساتلی شي نو د دواړو جهانو دپاره د کامیابۍ ذریعه ده. واده کول سنت طریقه ده. ټولو پیغمبرانو ودونه کړي دي. یا عیسی علیه السلام نه دی کړی او زلمی دی چې ته نو هم زلمی او اوس هم زلمی دی او د قیامت نه مخکې چې د اسمان نه راکوشي نو نوجوان بی واده به کوي بچي به کېږي. یو یحیی علیه السلام نه دی کړی، دقه یو بې واده پکې پاتې شوی. نو ټولو پیغمبرانو ودونه کړي دي. واده سنت طریقه ده او په سنت طریقو باندې کول غواړي او دا رسمونه رواجونه وغیره دا ته کټ کول غواړي. ساده وینا پکار ده. شادی کارډ په ډېر زیات قیمتونو باندې خلک چاپ کوي. دا په یو ساده کاغذ باندې کیږي. کله کله شادی کارډ دومره قیمتي وي چې هغه د میلمه د کرۍ انتظام هم پکې کیدی شي، د تلو راتلو کرۍ هم پکې کېږي، دونه قیمتي وشي. خو د یو ورځې د کتو شی دی خو بیا به وغورځېږي که نه، نو دونه تاوان پې ولې کوي. اور بل له تک پښتانه کوي دی د هندوانو نه چل زده کړی دی. یا به مخکې نکاح شوي وي یا به نی شوي. که نکاح نی شوي نو د پردی ښځې ویښته څنګه په ګوتو کې راخلي، او که نکاح شوی نو ستا دپاره خو جایز دي، خو دا پردي زلمي د ځان سره ولې بوځې؟ یاره ویا بله د دوی واده ځای بوتلی مو اوس که زما واده کې دوی نه بوځم نو دوی به خفه شي. دا خو بې حیایي ده چې پردي هلکان د پردو ښځو منځ له ورولي. او د نکریزو هغه نښه هم بعضې خلک کوي چې زلمی لاړ شي نو د ناوې یوه کشره خوره وله په ګوته باندې نکریز هم پورې کړي، رومال هم وله ورکړي او دی وله پیسې ورکړي او داسې نور زلمي ورسره
دا ټول د بے حیايي کارونه دي، د اسلام نه مخالف دي. په پالنګ باندې خطل دي د ګڼو ښځو مخ کې ګڼ الکان ورشي، ټول یو بل سره دیدنونه کوي. پیغمبر علیه السلام خو د خپلو بیبیانو د یو بزرگ صحابي نم ستر کړی دی، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ نابینا دی. پیغمبر علیہ السلام کور کې بیبیانو سره ناستو، د ده نظر نه لګی نو دی نیغ ورغی دی تپوس کوي. پیغمبر علیہ السلام بیبیانو ته حکم وکوي احتجبا، پردو کې سړی راغی، هغوی ورته دی خوړوندې موږ نه وینو نو دنه هم ستر وکړو. نو پیغمبر علیہ السلام ورته وایي چې هغه ړوندې نو افعمیاوانې انتما، ولې تاسو هم ړندې یاست؟ افلا تبصرانی، تاسو وینئ نه؟ پاسې حجاب وکئ، پردو کې. بیبیان امهات المؤمنین انتهایی بزرگانی دی، او صحابی دا اغی درجه دی چې د چا په وجه پیغمبر علیہ السلام ته الله زورنه ورکړې ده، عبس وتولی ان جاءه الاعمى. نو د داسې بزرگانو ترمنځ خو پیغمبر علیہ السلام ستر کوي. اوس وخت کې کم طرف کې بزرگی دی، یو طرف کې نشته، نو دی وخت کې ډیر ستر پکار دی. داسې نور ګڼ رواجونه د پښتنو په معاشره کې وي، چارسده کې خو به گزاره کېږي، خو د نورو علاقو کې د هلک نه جامې ټولې وشلې بربنډي کې لکه د مردان علاقه، او پښتنو باندې نیغ وایي پښتنو، یا ورپسې دا توبري غټ راغشتي. دا ټول خلاف شرع کارونه دې نه ځان ساتل پکار دي. واده سنت دی، سنت طریقه ده، خو چې ته فرض پکې پاتې نشي. مونځ قربانه ځکه نشي کولی میلمه ته پوره خدمت ته ونه درېږو نو خفه به شي. نو میزبان حضرات که د خدمت دپاره 3 ګروپه جوړ کړي، یو جومات کې په 1 بجه مونځ دی، هلته به یو ډله لاړه شي، 2 ډلې به خدمت کوي. 2مه ډله ماسپښین په باندې 1 بجې له به لاړ شي، 2 ډلې به خدمت کوي، او 3مه په 1:30 دی وکړي. میزبان حضرات په جمع مانځل هم لاړل، د میلمنو خدمت مو شو. او میلمه خو آزاد دی چې کومې ډله کې مونځ کوي نو لاړ دی شي. دغه شانتې زنانه دې مونځ قضا نه کي، هسې نه وي چې په مخ لپه واچومه نو میک اپ ټول خراب شو. نو د میک اپ سامان خو دونه چې کال کې نه خلاصېږي، او که خراب شي نو خراب دي شي، بیا به وشي که نه. دا سنت طریقه ده، او فرض عبادت پکې درنه خراب نشي. او دې کې د عبادت طرف هم شته، یوازې د دنیا معامله نه ده چې واده د دنیا معامله ده، عبادت هم پکې شته. عبادت دپاره د نیت ضرورت وي. مونځ کې نیت کې، روجه حج زکات عمره کې نو نیت کې، چې واده کې نو نیت بکې. څنګه نیت بکې؟ الله حکم کړی چې فنکحو، نو د واده زلمې به د نیتو کې چې د الله حکم منم نه نکاح کومه. پیغمبر علیہ السلام فرمایي النکاح من سنتی، نکاح زما طریقه ده. زلمې به دا نیت وکړي چې زه د پیغمبر علیہ السلام په طریقه عمل کومه. که واده ونه کړمه نو کیدای شي ما نه ګناه وشي، نو په دې باندې دا نیت به مو وکړي چې زه له ګناه نه ځان بچ کومه. او دا زنانه که واده ونه کړي نو کیدای شي دا د ګناه کار وکړي، نو دا هم د ګناه نه بچ کومه. واده نه پس الله بچی ورکوي، او پیغمبر علیہ السلام د بچو په ډیروالي خوشحالیږي، امتیان زیاتیږي. دی له کوم چې پیغمبر علیہ السلام خوشحاله شي، امتیان زیات شي. زنانه یو کمزور بې اسرې مخلوق دی، نو د دې بې اسرې دپاره به زه اسره جوړ شم، زه به ګټم او دوی له به یې راوړم. عمل یو دی، نیتونه دې ګڼو کړه، د ډېرو عملونو اجر او ثواب به پکې الله درکړي. نو په سنت طریقه باندې چې واده وشي، نو که دا سړی غریبي نو خدای به مالدار کی، رزق کې به هم برکت وي، او په نیکو اعمالو کې به هم برکتي ثواب به ډېرېږي. بې واده زلمې 80 رکاته نفل وکړي، او واده کړی 2 رکاته وکړي، نو دا 2 رکاته پې افضل دي. بل روایت کې دی بې واده سړی 82 رکاته نفل وکړي، دی واده کړي 2 رکاته وکړه، نو دا افضل دي د هغې 82 رکاتونو نه.
دواړه روایتونو کې تطبیق داسې چې بعضې سړی د خپلې بیبي ضروري حقوق ادا کوي خو زیاتي مراعات نه ورکوي د 2 رکعاته د هغې نورو د اویا نه افضل، او کم انسان چې د خپلې بیبي ضروري حقوق ادا کوي ورسره زیاتي مراعات ورکوي د هغه 2 رکعاته د بل د 82 رکعتونو نه افضل دي. نو دا ودونه دی الله پاک مبارک کی او د دواړو خاندانونو دپاره د ډېر خیر او د برکت او د خوشحالۍ باعث دی الله وګرځي، او دا نور شاه زلمي چې بې واده پاتې د دوی د الله انتظام وکړي په صحیح طریقه د شریعت مطابق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين. یا الله زمنګ د ټول په حال باندې رحم کرم وکي، ګناه خطا باندې قلم د عفو راکاږي، تر اوسه چې څومره ګناهونه شوي دي الله دا ګناهونه راته معاف کړي، آینده د نیک عمل توفیق راکړي، د بدو عملونو نه وساتي. بیمارانو ته دعا وکړه چې څومره مسلمانان بیماران دي الله رحم کرم پې وکړي، د نیک عمل لپاره روغ جوړ کړي. کم چې وفات دي یا الله وی بخي او قبرونه د جنت باغچې کې. د حاضر مجلس په زړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي الله تا ته معلوم دي، ته حاجت روا مشکل کشای د دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیبي خزانو نه تر سره کړي. د خپل ملک ته دعا وکړه چې الله پاک پکې امن او امان راولي، دا شرونه فتنې فسادونه ته الله لري. پاکستان کې خصوصا نور اسلامي وطنونو کې عموما یا الله اسلامي نظام راولي، اسلامی نظام راتلو لار کې کم رکاوټونه او خندان وي، خدای دا رکاوټونه دا خندان ختم کړي. د دعا په چل پوهېږو نه، خو چې کم خیر او برکت پیغمبر علیه السلام غوښتی دی یا الله دغه خیر او برکت موږ ټولو ته را نصیب کړي. د کم شر نه پیغمبر علیه السلام پناه غوښتی دی یا الله د هغې شرونو نه پناه را نصیب کړي. خدای پاک آخر وخت کې زموږ په ژبه دا کلمه راولي چې لا اله الا الله محمد